څه کوې دلته؟ او زه ستا ورور پیژنم خو زما په خیال دی ما نه پیژني. زینب تاسو به کور ته څنګه ځئ؟ دې کې د تکلیف څه نشته راځئ. بابا دا تش دروغ دی. دې بلې جینۍ صاحبې ته به ما الزام ولګوو چې دا خبره د زویه نو اوس به زه د دې نه خپلې بدله اخلم. بیا رئیس د کار نه کور ته را رواني نو دی د هغه جینۍ ګاډي وویني. ها چې دا څوک راغلی دي؟ رئیس چې کور ته راتن نشي نو دی وویني چې د اکبر لور دی کره راغلی وي. ته دلته څه کې؟ رئیس بچی دی مونږ کور ته راوستو نو دام را سره راغله. دی وی رکشه کې مزې زبم کور ته بوزم. دې پیره خو ټیک ده خو بیا داسې مه کوه. ستا دلته راتلل ټیک نه دي. بیا داسې مه راځه. ولې به نه راځم؟ زینب اوس زما ملګرې ده. دا به زه روزانه راولم او ځان سره به یم بوزم. نه ستاسو ملګرتیا په خپل ځای خو دلته روزانه ستا راتلل ښه نه دي. هسې مسلې جوړیږي. بس ټیک ته چې ستا زما پر راتلو اعتراض دی نو نه به راځم بیا. زما ستا پر راتلو بالکل اعتراض نشته خو ستا د رشتې خبرې روانې دي او دې نه به غټه مسله جوړه شي. زه ځم کمرې ته مورې ما له دننه روټۍ روړه او د میلمنې لم د چای روټۍ غم وکې. رئیس ډېرې سختې خبرې وکړي او بیا کمرې ته لاړ شي نو د اکبر لور د ده په خبرو ډېره بېسوره شي. ها چې دا څوک دی؟ دی خوا نواب علي هغه خپل باډیګارډ سره د رئیس هغه مستري خانې ته راشي او هلته د مستري خانې هغه مالک جانزیب ناست دي. جی صاحب وایه څه اوسه؟ ما ته پته ده چې ته ما نه پیژنې خو زه ته پیژنم. ته د دې ځای مالک او تا سره دلته یو کس کار کوي د هغه نوم رئیس دی. او جی ستاسو خبره ټیک ده ولې خیر شه هغه سره هم څه کار اوسه؟ او زمونږ هغه سره کار دی. ته هغه ته اواز وکړه چې مونږ ورسره خبرې وکړو. هغه خو لا نه دی راغلی جي هغه په چوټی دی خو څه سوال جواب یې ما ته ووایه زه بیا ورته وکړم. سوال جواب نشته خو بس تا ته زه دا خبره کوم چې ته لږ د دې ځای نه لرې که. هغه سره زمونږ لانجه ده. ته به نور خپل ځای کې نه پرېږدې. ولې جي هغه خو زما ډېر تکړه کاریګر دی او دې نه علاوه هغه زما د بچپن ملګری هم دی. زه یې څنګه د دې ځای نه لرې کړم؟ کو څه مسله یې ما ته ووایه چې حل یې کړو. مسله زمونږ هغه سره ده او مونږ به هغه سره حل کوو. ستا هغې سره څه کار نشته. بس ته دومره وکړه څومره چې درته ما ووایې. چې زما ستاسو مسله کې څه کار نشته نو بیا ستاسو هم زما په کار کې څه کار نشته. هغه زما کاریګر دی تاسو ورسره خپله معامله راکاږئ. زه د کاره نشم ویستی. ښه لکه دا خبره ده زه ورشه لکه دې په بله ژبه پوی که. د نواب علي باډیګارډ ولګي او په جانزیب باندې ورشي. تا باډیګارډ ولګي او دې دا جانزیب راګیر کړي او ښې وغوربوي. ولې چې جانزیب یو شریف انسان یي او جګړو والا نه یي. دې چې جانزیب ووخي نو بیا د هغه ځای نه لاړ شي. جانزیب غریب د دینه وال وخوري او دی ورله سم ونه کي. بیا لږ ټایم پس رئیس کار له هلته راشي نو دی وویني چې جانزیب هلته خپه ناست دي. جانزیبه ولې خیر شه؟ ته خو چا وخلې ولې جګړه دې وکړه څه؟ او لږه مسله راغله یار پرېږده بس څه نشته. نه جانزیبه ما ته ووایه څه چلو شو؟ چا سره دې جګړه وکړه؟ ما ته خبره وکړه.
رئیس نواب علي راغلی او زه پیژنم نه خو ستا نوم یې اخیستو ما ته یې وی رئیس د دې ځای نه لرې که چې دې دلته کار له نه راځي ما چې ورته انکار وکړو نو زه یې راګیر کړم او ویې والم ښه داسې وی جانزیبه نو تا ورته انکار سله کو تا به ورته وي ټیک ده که نه جاښه دې ورسره ولې کوله رئیسه تا ته پته ده چې ته زما ډېر پخوانی ملګری زه تا داسې د خپل ځای نه نشم شړلی خو ما ته دام پته نه وه چې تا دومره زورورو خلکو سره جاښې شروع کړي دي دا ته په کمو لارو خطا شوې ما دې سره لانجې نه دي کړې جانزیبه خو بس قسمت کې مې دا لانجې لیکلې شوي دي او ته هېڅ غم مه کوه زه به دلته نور نه راځم زه به اوس ده سره خپل جنګ مخکې بوځم او ګورم چې دا جنګ څوک ګټي رئیس جانزیب سره کار پرېږدي او د هغه ځای نه لاړ شي دیخوا نواب علي له یو ډیلر راغلی وي او هغه ورله ازمرې راوستې وي ولې چې نواب علي ته دا ازمرې غوښتې وي نواب صاحب ستا کار خو ما وکړو ازمرې د غوښتو هغه مې درله راوستو خو اوس راته دا ووایه چې زما کار به کله کې ظالمه مال ولېږه سعودي ته کسانو تنګ کړیم مال رانه غواړي وبشي میرزا ته غم څه لګې تا ته ښه پته ده چې په ایرپورټ باندې سختي شروع شوې ده تېر ځل مې یو کس ګیر شوی دی لږ شان صبر وکړه خبره روانه ده چې کله لاره زاده شي مال به درله ولېږم بس نواب صاحب څه چل وکړه ما درله غزړو پیسو سره اډوانس نور مې اکاونټ کې جمع کړې خو بس ته مال ولېږه چې زما پیسې راوځي وبشي میرزا چې زه ستا کار نه کوم نو د چا به کوم ته په یو خوله زما غټ کار وکړو نو زه به هم ستا کار کوم د خیره نه نواب صاحب دې نه غټ غټ کارونه به زه تاله کوم دا هېڅ هم نه دي د خیر اوس خو زموږ تعلق مخکې نه هم ډېر ښه دی نواب علي ازمرې دیرې ته راولي او دا دې سله راولي د دې به مخکې پته لګي بیا رئیس کور کې مور سره ناستي نو دې مور ته ټوله کیسه وکړي چې ما جانزیب سره کار پرېښودو زویه تا چې کار پرېښودو نو اوس به مونږ خورو څه او د دې خور واده چې د په سر پروت دی دې سره به څه کوو مورې زما د وجې جانزیب ته مسله جوړېده بس په دې وجه مې هلته کار پرېښودو کني جانزیب خو ما ته وې زه دې نه وباسم داسې بې ساغله لانجې نشم کتلی هغه خو ټیک ته زویه خو اوس به ته څه کې ځان له چېرته بل ځای کار وګوره کني داسې خو به مونږ خیر ته کینو ته غم مه کوه مورې زه کوشش کوم چې بل ځای کې کار وګورم او که دلته راته کار میلو نه شو بیا به ښاریې ته لاړ شم اوس ورځم کار پسې ګرځم وروسته به ناوخته راځم دیخوا د نواب علي هغه چمچي او کس راولي دیرې ته چا چې نواب علي سره غداري کړې وي نواب علي مخکې نه سره د ازمري ولاړي او دا ازمرې د هم دې غدارانو له راوستې وي مخکې شه پرېږده لکه ما شابه پرېږده مخکې شه درته ویم دا راته ووایه چې تا له دومره زړه چا درکو چې تا ما سره غداري وکړه ته خورې سکې زما او په مارکیټ کې مال د بل چا خرڅې نیکه والله د جبار کسانو زه مجبوره کړم ما ته یې وې زمونږ مال خرڅوه کنې مونږ به دې غیب کوو صرف یو هفته مې د هغې مال خرڅ کړی دی نیکه نور به یې نه خرڅوم ښه دا ځکه د یو هفتې نه ته لګیا وې چې مارکیټ خراب دی مال نه وځي هلته تا د بل چا مال خرڅو بچې په دې مارکیټ جوړولو کې زما ویښته سپین شو او ته راځې دومره په اسانه د بل مال وباسې تا ته پته نشته چې زما په کاته کې د غدار سزا څه ده اوس خپلې سزا ته تیار شه ورشه زمريه خپل خوراک یې که نواب علي چې ازمري له اډر ورکي نو ازمرې پې ورحمله شي ازمرې ولګي دا کسل ته وخوري او ختم یې کړي ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کېږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه